مرګ په سود ناول قدرمنو اورېدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ. مرګ په سود ناول درېیم برخې ته مو زه اباسین صدیقي هرکلی کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره واورئ. لکه خدای جل جلاله چې زما مرستې ته فرشته رالیږلې وي. راننوتی کس د تورې خولۍ کرتۍ اغوستې وه چې رامخ یې کړ نو له حیرانۍ مې سترګې وازې پاتې شوې. هماغه د امنیت کارمند و چې نوم یې قاسم راښودلی و. دې ته حیران وم چې هغه له کوم ځای نه داسې وخت کې راپیدا شو. زما خوله او لاسونه یې خلاص کړل. زړور یې خو کار دې خام و. اوږده ساه مې واخیسته. ته او دلته هېڅ باور مې نه راځي. اوږه یې لاس رازور کړ. شنې بخونې سترګې غونجې شوې. ته ساه سمه کړه، زه به کور د سترګو تېر کړم. ما د هغوی د رئیس راتګ رایاد شو. د هغوی رئیس را روان دی. باید ژر د دې ځایه پښې وباسو. لنډې وخندل. د هغه راتګ ته انتظار کوم. تېرې شوې پېښې سخت ډارولی او بې زړه کړی وم. ویل مې هسې نه چې د دې بده راشي. د لاندې منزل دواړو کوټو کې هغه څیزونه وو چې په ورځني ژوند کې ترې ګټه اخیستل کېده. بیا دویم منزل ته پورته شو. هلته لا هم تیاره وه. قاسم ډېر په ارامۍ له ما مخکې لاړ. زه بس همدې ته په تمه وم چې څه به کېږي، او هسې نه هلته کوم بل کس وي. خو زما شک بې ځایه و. لږ وروسته رڼا شوه. څوک نشته. خوا او شا ټوله د شیشه‌یي بوتلونو ډکه وه چې د زیتون د دانو او تیلو نه ډک وو. هغوی د یو ښه کار تر شا تور کار مخ ته وړ. موږ ته هېڅ په لاس رانغلل. ګروپ مو بند او راښکته شو. دا وخت د موټر د رانږدې کېدو غږ راغی. زه ورخطا شوم. لکه چې رئیس راغی. څه به کوو؟ هغه بې له دې چې وډار شي ما ته هم ډاډ راکړ. هېڅ خبره نشته، زه درسره یم. بیا رانه وغوښتل چې ژر د یو کس دریشي واغوندم. ما ژر له یو مړي نه دریشي وویسته او د کالیو د پاسه مې واغوسته. یوې کوټې کړکۍ لوی دروازې ته مخامخ وم. قاسم راته په بیړه بیړه سپارښتنې شروع کړې. ته به دروازه خلاصه کړې، زه دلته پاتې کېږم. باید ونه ډار شې چې پوه شو هغوی څو کسه دي. بیا به ګورو چې څه وکړو. زه د کړکۍ ستا ساتنه کوم. خو که ته تېروتنه وکړې نو له ځان سره به ما هم د مرګ خولې ته ورکړې. همدا شېبه دروازې په چاکونو کې د موټر د ګروپونو رڼا راننوته او تیز هرنډ یې څو ځله ووهه. زما وارخطایي نوره هم زیاته شوه. هغه ډیکه کړم. ورځه دروازه خلاصه کړه. د زړه نه مې یو خدای خبر و. روان شوم. د انګړ کونج کې د ولاړو بوټو بیخ ته هغه کس پروت و چې د رئیس پر ځای قاسم ته دروازه خلاصه کړې وه. تور پرونر راننوت. موټر کې ناست و. ځکه زه ونه لیدم چې ما د دروازې له خلاصېدو سره ځان د هغې شاته پناه کړ. کله مې چې بیرته دروازه بندوله هم هغوی ته مې شا وه. 3 کسانه ترې راښکته شول. خندل یې او زنګېدل. بې له دې چې ما ته وګوري دهلیز ته ننوتل. لا مې هم زړه دربېده چې یو غږ شو. څوک مو نیولي؟ چېرته دي؟ ما تومانچه لاس کې ونیوله. که ملګری مې د ستونزې سره مخ کېده زما مسؤلیت و چې ویې ژغورم. د کوټې دروازه د خلاصېدو غږ مې واورېد. اوس به نو ضرور یو څه کېدل. د دهلیز د دروازې د چاکونو مې دننه کتل. 2 کسه په کوچونو کې وغځېدل او درېیم چې اوږده ویښته یې شاته اړولي وو لکه د ښځو یې پونې کې بند کړي وو هماغه کوټې ته ورننوت چې قاسم پکې کمین نیولی و. د زړه درزا مې همداسې زیاتېده او لړزې نیولی یم چې د قاسم غږ مې واورېد. که هر یو وخوځېدی د ده ماغزه شیندم. او چې دننه مې وکتل نو هغه د سړي ور په سر تومانچه ایښې وه او له کوټې را بهر شو. هغه 2 چې کوچ کې پراته وو رانیغ شو. نیشه ترې والوته. یو چاقو یې راوویست. وسله یې لکه چې موټر کې پرېښې وه. وارخطا او حیران و. قاسم دا ځل ما ته راغږ کړ. راځه ملګریه، د هغې دړان اوس زموږ په ولکه کې دي. ژر دهلیز ته وننوتم. چاقو والا ته مې تومانچه ونیوله چې چاقو وغورځوي. چاقو یې وغورځاوه. ترې ومې غوښتل چې د خپل بل ملګري لاسونه د غاړې په دسمال وتړي. دستي د ملګري لاسونه شاته تاو او وتړل. د ده لاسونه ما ورتړل. بیا د سړی خواته ورغلم. تومانچه یې لا هم په ګنډه کې وه او د راویستو وخت یې نه و پیدا کړی. ما چې څنګه غوښتل د هغه تومانچې ته لاس کړم
ناڅاپه مې د پښو منځ کې یوه سخت لغته وخوړه. درد مې په سترګو تیاره کړه. ډز مې واورېد او له ډز سره یو ځای چیغه. سړی ما ته لنډ پړ مخې وغورځېد. راکېناستم. هغه دوه مې چې تړلي وو سپین تښتېدلي وو. درد مې نه و قرار شوی، خو باید زغملی وای، ځکه نه ویل کېدل چې بله بلا رانازله نه شي. قاسم ژوندیو دواړو ته ورلنډ شو. هرې پوښتنې چې کوم ځواب راکړه. دواړه د سر خوځولو سمه ده وکړه. تاسو کې رئیس کوم یو دی؟ د هغوی سترګې مړې ته واوښتې. د رئیس مو څوک دی؟ یو یې په زارو یې شو. د خدای لپاره موږ ته څه مه وایه. موږ په هېڅ نه پوهېږو. هر کار مو د دغه رئیس خوښه کوو چې اوس تا وویشت، او د هغه رئیس موږ نه پېژنو. ما ورچیغه کړه. پرونی ځانمرګی د قمنداني مخ ته چا رسولی و؟ یو بل ته په کتو شول. پوه شوم چې هڅه کوي د دروغو ځواب جوړ کړي. د کوټې مې د هغوی مړ ملګری راکش او د سړیوال جسد سره یو ځای واچاو. که رښتیا مې ونه ویل، دوی سره مې یو ځای کوم. دا ځل قاسم ور بچ وهل. پرونی ځانمرګی چا رسولی و؟ تورمخې په مړو کې یوه ته په سر اشاره وکړه. هغه اودو وړی و. دویم کس یې څنګ ته ناست ملګری وښود. د دې خبرې سره ما په هغه کس ور ټوپ کړ. څو سوکه مې وواهه. د هادي مو څنګه ژوند واخیست؟ هغه پیسې چا ورکړې وې؟ هغه مو له کوم ځایه پېژانده؟ قسم کش کړم ارامه شه، او داسې یې پوه کړم چې ما خپل کار ته پرېږدي. زه راشاته شوم. د هغه کس له پوزې وینه روانه وه. په غوسه یې راته کتل. قاسم تومانچه په سر ورکېښوده. هغه ځانمرګی مې له کومه کړی و؟ پوزه یې کش کړه. نه یم خبر. ما پرې ورچیغه کړه. خبر یې؟ انکار مه کوه که نیولم دې. قاسم بیا رامخ کړ چې غلی شم. مخکې مې څومره ځانمرګي هدفونو ته رسولي. ما چې وهلی و همغه وویل. تر اوسه مې 3 ځانمرګي رسولي. قاسم دا ځل بیا هغه بل ته مخ کړ. او تا؟ هغه بیا رېږدې ونیو. صاحب ما بد کړې، زه توبه وباسم. ټول کارونه د رئیس وو. موږ نور په هېڅ نه یې خبر چې ځانمرګي له کوم ځای راتلل، چا راوستل، چا راضي کول او چا پیسې ورکولې. موږ یوازې د رئیس په امر سیمې ته رسول، نور له هېڅ نه خبر نه یو. د ګریوان نه مې راونیو. دا د زیتونو کاروبار د چا دی؟ دا هم د رئیس دی. یو بل کس ورسره شریک دی، خو زه یې نه پېژنم. قاسم رامخ کړ. دا حرمونه دروغ وایي. ته یې سزا ورکړه. تومانچه مې ورته ونیوله. دواړه لړزې ونیول. په سترګو یې زارۍ وې. ګوته مې ماشې ته نه ورتله. قاسم پوی او غوسه شو. تا غوښتل د ورور غږ دې واخلي. څه شي ته ورته ګورې؟ ژر یې کیسه ختمه کړه. ورور مې بیا سترګو ته ودرېد. نور مړي زخمیان چیغې. دوی حق نه لري چې ژوندي پاتې شوي وای، او ما حق لري چې ژوند یې ختم کړم. و دواړه مې پر شاجور تش کړ. زړه مې ودرېدل او تېزه تېزه ساه مې واخیسته. سترګې مې جال جال شوې. کېناستم. هېڅ باور مې نه کېده چې دا کار دې ما کړی وي. یوازې څو ورځې مخکې داسې څوک نه و. ما د چا د وژلو خیال هم نشو کولی. خپل تېر ژوند راته شېبه شېبه مخ ته ولاړو. ګډ وډ فکرونه کې ورک وم چې قاسم په اوږو لاس راکېښود. شپه مې د قاسم سره وکړه. د ښار یوه تنګه کوڅه کې د جوړ شوي مارکېټ 4 منزل کې بلاک و. سهار مې چې سترګې خلاص شوې، لږ شېبه فکرونه کې ورک وم چې هغه د کوټې راووت. د سهار په خیر ویلو وروسته یې راته وویل چې جامې مې تشناب کې درته راځوړندې کړي دي. پاڅېدم. تشناب مې راوښود. دېخوا لاړ شئ. هنداره کې مې ځان ته پام شو. ما په 2 ورځو کې ډېر تغییر کړی و. ګیره مې هلته ویښې ماشین باندې کمه کړه. حمام مې وکړ. د هغه جامې پر ما جوړې وې لکه همدا ماته چې ګنډل شوي وي. کله چې له تشناب نه راووتم، پر میز یې خواړه ایښي وو. سهارنۍ به وخورو. ما له کېناستو سره ترې وپوښتل بېګا هلته څنګه راغلی؟ د چای نه یې غوړپ وکړ. تا هېر کړل چې زما دنده څه ده؟ بیا یې وخندل. تا ته معجزه ښکاره شوې وي. د معجزې کمه نه وه. په زړه مې خوړلې وه چې نور به د ژوند مخ ونه ګورم. سترګې یې سترګو کې راواچولې. د دې هم سخت حالت سره مخ کېدای شي. دا خو یې شروع ده. بې حوصلې شوم. زما پوښتنې ځواب نه کړه. ته هلته څنګه راغلې؟ مسکی شو. نو ښه کارونه شو چې زه درغلم. که ته نه وې راغلی، اوس به په بله دنیا کې وم.
او زما په فکر کې هم نه و چې ته به راشې. لږ غلی و، بیا یې وویل: ډېر څه زموږ فکر کې نه وي، خو راځي او کېږي. کله چې تا راته وویل تور پر نر د عاشقانو کوڅې ته ننوت، نو شکي شوم چې کیدای شي همالته کوم کور کې به وي. د عاشقانو کوڅې کې مې د یو ملګري کور و. د هغه سره په اړیکه کې شوم چې هلته کوم کور والا تور پر نر لري. ویل یې دلته خو څو کورونه تور پر نر لري، نه پوهېږم چې ته کوم یادوې. پرون شپه مې هم له همغه ملګري سره وه او بېګال له هغه سره د کور په دویم چت کې ناست وم. کوڅه مې د سترګو لاندې وه او داسې مې ګڼله چې ته به هم یو ځل د دې کوڅې لیدو ته راځې او د ورور غچ اخیستنې جذبې دې رښتیا هم راوستې. کله چې کور ته واوښتې او لږ شېبه وروسته د کور مړه شوي ګروپونه بېرته روښانه شو، پوه شوم چې بې پلانه کار دی له ماتې سره مخ شو. دروازه مې در وټکوله او دا چې وروسته څه وشول تا خپله ولیدل. د هغه حق جوړېده چې مننه ترې وکړم. کور ودان ډېر ښه وخت کې راورسېدی او زما ژوند یې وژغوره. د چای ګیلاس یې په سر واړو. نو ته په رښتیا د خپل ورور غچ اخیستل غواړې؟ بېشکه تا خو ولیدل چې د همدې لپاره مې ځان مرګ ته ورکړی و. فکر کوې چې د 2 کسانو په وژلو دې غچ واخیست؟ چا چې زما ورور د قومندانۍ مخ ته وړی و هغه مې وواژه. سګرټ یې بل کړ. چا پیسې ورکړې وې؟ هغه خو لا پاتې چا چې ورسره خبرې کړې وې او دې کار ته یې راضي کړی و هغه خو لا معلوم هم نه دی. او رښتیا دا پوښتنه دې هم ونه کړه چې ما ولې بېګا څو کسه ووژل او تا ته مې هم د 2 کسانو د وژلو اجازه درکړه. مرګ په سود ناول قدرمنو اورېدونکو، دا وه د ناول 3مه برخه. تر بلې برخې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.